نن بیا غونډه تقریبا 9:30 بجې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوله او ډېرو علماو په هغه غونډه کې بحث او خبرې وکړلې. د ټولو علماو خبرې پر اتحاد او اتفاق او د موجوده نظام پر تقویه باندې او پر ځینې نور هغو مشورو باندې بنا ولي چې هغه د هېواد د موجوده نظام د بقا دپاره لامل ګرځېدل. په هغو غونډو کې یوه له هغو څخه د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال وینا وه مولوي صاحب عبدالکبیر چې هغه څو ټکو ته اشاره وکوله. هغه په خپل وینا کې د آیات مبارکه چې خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا د آیات مبارکې تلاوت کوي چې دا یعنې معنا دا ده چې انسان ته الله تعالی ژوند او مرګ ورکړی دی، دا د امتحان او د ابتلا لپاره ده. یعنې انسان دې داسې فکر نه کړي چې زه په دنیا کې اوسېږم او له ما سره به هېڅ پوښتنه نه وي بلکې کېږي ایحسب الانسان ان یترک سدی. ته په خپلو خبرو کې د دغه باندې خوښي وښودله چې موږ خوښ یو چې موږ په داسې حالاتو کې لکه اوس چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښې شېبې وې، د امن شېبې وې، له تاسو سره وینو او ګورو او یو ځای شوي هغه علما کرام چې غونډې ته راغلي ول هغوی ته ښه راغلی ووایي او د خپله خوښۍ یې څرګنده کړله. لومړۍ نکته همدا وه چې موږ ستاسې په راتګ باندې خوشحاله یو او موږ د ځان دپاره دا یو ویاړ او افتخار بولو چې له تاسو سره په دې غونډه کې شریک. دوهم دا خبره وله چې دا خبره وکړله چې یعنې د کافرانو خو بیا په تېر کې شغلګر او یرغلګر چې په پرون کې موږ اشاره ورته وکړله د هغو دا هڅې دي چې دغه زموږ هېواد د افغانستان هېواد چې د صحابه کرامو په وخت کې ورته اسلام راغلی ده او د اسلام یو مثبت سنګر د کافرانو د دې کوشش کوي هڅه کوي چې دغه ملک او دغه هېواد او د دغه هېواد استوګن د اسلام له لارې یو له مسیر څخه واړوي، خو دوی ونه توانېدل ځکه د دغه هېواد فطرت پر اسلام باندې جوړ ده له اوله واره له ابتدا څخه بیا تر اوسه پورې. البته داسې څه به یې کړي وي، یو څو غلامان یو څو خادمان به یې د خپل د شومو اهدافو دپاره پیدا کړي وي، خو په نهایت کې دا ولس دا وطن دا هېواد دا خاوره د استقلال او د هېواد د همت او د غیرت خاوره ده. هېڅوک چې هغه پردي وي له پردیو څخه یې اشغالګران او کافران یادول هغه خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی. نو موږ ته هم الله تعالی په همدې سبب باندې چې دا د اسلام یو پوخ او ټینګ سنګر و د دغه ملت خلک دا انشاءالله پر ځان باندې د خلکو غلامي نشي منلی او د ازادۍ فکر لري. نو بناً دې ته الله تعالی خپله بریا ورپه نصیب کړله. که د انګریزانو په دور کې وو کله هغو بعد بیا روسان ول کله هغه بعد بیا هم جنایتکاران امریکایان، خو خدای افغانانو ته سره مرسته وکړه او دوی موفق کړل. او په هغو خبرو کې دا خبرې ته هم دغه وکړه اشاره وکړله چې دغه مبارزه چې موږ کړې ده دا پر موږ باندې د دفاع د هېواد د وطن د نوامیسو دا پر موږ باندې لازمه وله بلکې به لازمه نه دا پر موږ باندې فرض عین وله. موږ باید داسې کړي وای لکه څنګه چې مو وکول او الله تعالی له موږ سره هغه معامله وکوله چې اوس یې تاسې وینئ چې هغه ازادي استقلال د هېواد. او بله یې دا خبره وکوله چې دغه نظام چې موجوده نظام راغلی ده موږ تاسې د وینو په قیمت د سرونو په قیمت باندې موږ تاسې فدایانو استشهادیانو مجاهدینو افغانانو ګټلی ده. نو چې ویې ګټو اوس د دغه نظام خوندي کېدل زموږ ستاسې وظیفه او وجیبه ده. باید په ګډو سره دغه لاسته راوړلی نظام چې موږ په وینو باندې ګټلی ده موږ باید د ساتلو کوشش وکړو، د ساتنې لارې او چارې ورته وسنجوو او دا باید وکړو. او د دې تر څنګ یوه په عموم کې یعنې دا هغه خبرې وې چې دغه سره وکولې وه جرګهوالو ته وکولې هغه علما چې هغه ته راغلي ول او په پای کې دا وویل چې د پولي تخنیک چې کوم دغه د مرکز یا ځای د زده کړو د هغو استادانو او له هغو شاګردانو څخه یې مننه وکوله. ورته وویل چې تاسې دا یو څو ورځې موږ ته فرصت راکوئ چې موږ دلته غونډه جوړه کړو، نو تاسې به انشاءالله له سبا ورځ خپل درسونه پیل کوئ او تاسې له دې کار څخه چې موږ ته زمینه مساعده کوو دغه ځای هم راکوئ موږ مننه کوو.
نور علما هم په عموم کې یعنې ټول علما چې راغلي ول له دغه حالاتو څخه راضي ول، د افغانستان له امنیت څخه راضي ول، او علما په خپل منځ کې چې هغه د دوی کوم راتګ ول، کوم راشه درشه ول او کوم فیصلې دوی کولې د هېواد د ګټې او د دې نظام د ساتلو په اړه له هغه څخه راضي ول. ډېر علما، ډېری علما که هغه له هر ولایت څخه ول، که هغه له هر قوم او سیمې څخه ول، ټول د موجوده نظام په تایید باندې خبرې کولې. بې له دې چې څوک ورته وایي، دوی په خپله په پرون کې موږ وویل غونډې جوړې کړې، 13 غونډې، سپاره غونډې کې شل تنه مخور علما ول. هغوی بیا په نهایت کې خپله اعلامیه جوړه کړله. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د علماو د لویې غونډې پرېکړه لیک. دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او په تاریخي لحاظ دیني علما کرامو، متدینو قومي مشرانو، مخورو او مجاهدینو همیشه د هیواد په ازادۍ ساتنه، نظام سازۍ او د خپلو دیني او ملي ارزښتونو په دفاع کې اساسي نقش درلودلی. بناء په کابل کې دایره شوې د افغانستان د علماو په لویه غونډه کې موږ ګډونوال علما کرام او ولسي متنفذین چې شمیر مو 4595 ته رسیږي، خپل موقف د هیواد د موجوده اسلامي نظام او روان وضعیت په اړه په لاندې ډول اعلانوو. لومړی ماده: اسلامي نظام د الله تعالی ستر نعمت او زموږ د مؤمن ولس همیشنۍ غوښتنه وه. تجربو ثابته کړې چې اسلامي نظام له ځان سره عدالت، امنیت، عزت او برکت راوړي. اسلامي نظام زموږ د جهاد او څه باندې 4 لسیزو قربانیو، هجرتونو او مشقتونو ستر ارمان او هدف و. دا چې د الله تعالی په ځانګړي فضل په ګران هیواد افغانستان کې اسلامي نظام حاکم شوی، موږ یې نه یوازې کلک حمایت کوو بلکې مرسته، دفاع او هر اړخیز ملاتړ یې د ټول ولس دیني او ملي وجیبه ګڼو. دوهمه ماده: موږ د افغانستان اسلامي امارت له زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله سره خپل بیعت یو ځل بیا تجدیدوو او په کلکه یې ملاتړ کوو. نوموړی مو د افغانستان د شرعي حاکم او اسلامي امارت د امیر په حیث منلی او منو یې او له الله تعالی څخه ورته په ټولو دیني او دنیوي چارو کې توفیق غواړو. څرنګه چې اسلامي امارت د افغان ولس له متن څخه راپورته شوی او هیڅ بهرني جهت د هغه په اقامه کې دخالت نه لري چې همدا یې د داخلي مشروعیت موثق دلیل دی، دغه راز یې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت تامین کړی، د قدرت جزیرې یې له منځه وړې، افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته متوجه ګواښونه یې خنثی کړي، په حکومتدارۍ کې یې د فساد، غصب او اختلاس کلتور ختم کړی او په افغانستان کې یو مرکزی واکمن نظام رامنځته کړی دی. د دې نظام تقویه نه یوازې د افغانستان او سیمې بلکې د ټولې نړۍ په ګټه ده. بناء د سیمې او نړۍ پر هیوادونو، په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو، بالخصوص اسلامي هیوادونو او سازمانونو باندې غږ کوو چې اسلامي امارت د یو مشروع نظام په حیث په رسمیت وپیژني، مثبت تعامل ورسره وکړي، له افغانستان څخه ټول بندیزونه پورته، د افغان ولس کنګل شوې شتمنۍ آزاده او د هیواد په اقتصادي ترقۍ او بیا رغونه کې زموږ د ملت ملاتړ وکړي. څلورمه ماده: موږ د اسلامي امارت له لوري د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د مخنیوي په اړه د صادر شوي فرمان کلک حمایت کوو. پنځمه ماده: موږ د متقابل احترام او تعامل اصل ته په پام سره له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ سره د عدم مداخلې له سیاست او د هغوی پر خلاف د افغانستان خاورې د نه استعمال په اړه د اسلامي امارت له موقف څخه ملاتړ کوو. همدارنګه د بالمثل تعامل په اساس له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ څخه مطالبه لرو چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي او هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې په استفاده د افغانستان پر خلاف فعالیت وکړي. د افغانستان اسلامي امارت یو حاکم اسلامي نظام دی چې په ټول هیواد سلطه لري، په هیواد کې امنیت او عدالت تامین کړی دی. د دې نظام پر وړاندې هر ډول مسلحانه مخالفت، بغاوت او فساد فی الارض ګڼل کیږي چې دفع کول یې په امارت او ملت واجب دی. همدارنګه د همدې حاکم اسلامي نظام هر نوع مخالفت چې له اسلامي شریعت او ملي منافعو سره په ټکر کې وي فساد او ناروا عمل دی. اومه ماده: پر ملت غږ کوو چې د داعش په نوم
فتنهګر د دې عصر خوارج او باطله ډله ده چې زموږ په اسلامي هیواد کې فساد خپروي. د دوی سره هر قسم مرسته او تعلق شرعا ناروا عمل دی. 8مه ماده: پر هغو علماو چې د ټولنیزو رسنیو له لارې اختلافي موضوعات راپورته کوي غږ کوو چې له مناظرو او زیان اړونکو بحثونو څخه په کلکه ډډه وکړي، ځکه له دې امله خلکو کې اختلافات او تشویشونه پیدا کیږي او په ملت کې د فتنې سبب ګرځي. 9مه ماده: په اسلامي امارت غږ کوو چې عدالت، دینی او عصري تعلیم، صحت، زراعت، صنعت د اسلامي مقدس شریعت په رڼا کې د اقلیتونو، ماشومانو، میرمنو او ټول ولس حقونو او په ټوله نړۍ او په ټوله کې هر اړخیز پرمختګ، اقتصادي ودې او متوازن انکشاف ته خاصه توجه وکړي. 10مه ماده: موږ د اسلامي امارت پر مشرتابه غږ کوو چې خپل موجود وحدت نور هم مستحکم، ملي وحدت لا پیاوړی او ارضي تمامیت وساتي، د ملي مصالحو په تحقق، د فقر او بیکارۍ په مخنیوي او د ولسي رفاه په لار کې رغنده ګامونه واخلي. 11مه ماده: دا چې اسلامي امارت هیواد ته د بهر ته تللیو شخصیتونو د رابللو پروسه پیل کړې، موږ یې حمایت کوو. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. هیڅوک باید دلته د پردیتوب احساس ونه کړي. له هیواده بهر شخصیتونو څخه مو غوښتنه دا ده چې رامنځته شوی وضعیت یو فرصت وبولي، خپل هیواد ته راستانه شي او د پردیو په لمسون د مغرضانه فعالیتونو څخه ډډه وکړي. مکاتب بود. بله درست است. در این قطعنامه آنها آمده که از امارت اسلامی خواسته که به موضوع تعلیم چی عصری باشد، دینی باشد، در بخش‌های صحت، زراعت و پیشرفت اقتصادی و دیگر موارد خواست خود را مطرح کردند، چون امارت اسلامی به خواسته ها و نظریات و پیشنهادات علمای کرام احترام دارد. باز امارت اسلامی نیز در این راستا اقدامات جدی در پیش دارد. فعلا هم الحمدلله در کشور ما پروسه تعلیم به گونه نرمال ادامه دارد و چیزایی که از سوی علمای کرام مطرح شده و در قطعنامه پیش شما ما اظهار کردیم. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره